سلامونه په خیرونه هیله د جوړ روغ به وئ په خیر به وئ. دا دی نن بیا په یو بل سفر روان یو ځو د اشترال زون خواته او د هغې ځای نه به بیا روګن جزیرې ته ولاړ شم او د هغې ځای ننداره به په ګډه وکړو. روګن د جرمني تر ټولو غټه جزیره ده او ډېره ښکلې ده، د لیدلو وړ ځایونه لري. نو دلته اوس په برناو کې یم، دلته ټرین بدلیږي نو باید منتظر شم څو دقیقې وروسته ټرین راځي. برناو هم د برانډنبرګ ایالت یو وړ ښارګوټی دی، نو سهار دی، خلک تر اوسه ډېر نه دي راوتلي دلته هم. تر روګن پورې د برلین نه شاوخوا 3.5 یا 4 ساعته لار ده. نو ښه دي ټرینونه ځي، خو که په آی سی یا چټکو ټرینو کې سړی ولاړ شي ممکن زر ورسي. په دغه ریګیونال ټرینونه چې دي د نیمه چټک دی کې بیا څه وخت لګي، ځکه 2-3 ځایه باید بدل شي. نو ور به شو هلته، نورې کیسې به بیا هملته د نږدې نه سره وکړو. هیله ده دا ویډیو هم تر پایه را سره وګورئ او را سره وئ او لایک یې کړئ او ملګرو سره شریکه کړئ که مو خوښیږي، او یا کومنټونه او نظرونه مالته راته ولیکئ. ځینې ملګري په شخصي مسیجو کې یا مخامخ ځینې نظرونه راکوي خو نه پوهېږم، زه به هڅه کوم چې دغه ټول په پام کې ونیسم او ورو ورو ویډیوګانې نور هم ښکلې او ښې جوړې کړم او د دوی په خوښه یې جوړې کړم. نو مننه ډېره، بیا هم خوشحاله اوسئ او را سره اوسئ. دلته مې په د برناو کې منتظر یم، په دغه غرفه مې نظر ولګېد، ممکن په اړه مو ډېر اورېدلي وي یا مو لیدلي وي. دغه د کتابونو غرفه ده چې خلک خپل اضافي کتابونه یا لوستي کتابونه راوړي، پکې ږدي. ګورئ دا تروریانې راغلي دي، فکر کوم پکې ګوري چې کوم کتاب د دی د خوښې دی هغه ته اخلي او که اضافي ورسره وي هغه ورته راوړي، پکې ږدي. نو دغه یو عام دود دی په جرمني کې او ډېر ښه دی، ډېر ښکلی دی، ډېر که دا اوس زموږ د ژبې کتابونه وای څومره خوند به یې کړی و چې دا مو لوستی او درلودی مو، خو متاسفانه چې دغه چانس تر اوسه نشته دی او پښتو کې کتابونه هم کم دي. په جرمني کې خو بیا بیخي لږ پیدا کېږي او هیله ده چې راتلونکي کې وکړی شو یو کتابتون جوړ کړی شو او بیا دلته یې هم ولولو، kitaabونه ولرو، غني کړو. Die sind kostenlos, ja? Kann man es lesen? Okay. Mitnehmen und zurückbringen oder dann? Vielleicht. Ja. Mhm. Wenn nicht geht, dann. Ja, danke. Unverhältlich nimmst du andere. Okay. د ترورۍ دا د کتابونه اخیستي وو، وی کولی شي که سړی وړیا واخلي، که کولی شي بیرته یې راوړي که نه وي ورسره وساتي. خو دا ټول تقریبا په جرمني ژبه دي. نو بیا به یوه ورځ داسې وخت هم راشي چې په پښتو یې مو لرو په خیر، او هیله ده داسې ورځ رښتیا هم راشي. اوس دلته راورسېدو د شترالزوند افبانو په مرکزي سټیشن ته او له دې ځایه به بیا ځو د روګن مرکزي سټیشن ته. له دې ځایه یو 15 یا 10 دقیقې وروسته ټرین ځي. نو په دې ټرین کې هم بیروبار ډېر زیات و. په دغه عموما رخصتۍ ورځو کې دغه ساحلي سیمو ته د جرمني ډېر خلک راځي او بیروبار ډېر وي او چوکۍ نه پیدا کېږي. که په غیر نورو ورځو چې ویکینډ نه وي، رخصتي نه وي، نو په هغو ورځو کې بیا دا ټرینونه فرصت وي او سړی ښه په راحت سفر کې کولی شي. بیا هم چوکۍ پیدا کېږي یو 2-3 سټاپو کې، ځکه په لار کې 2 سټاپه دي او مخا یو ځای نه یو ځای وي. نو راځئ اوس به ولاړ شو وړاندې او وبه ګورو چې نور سفر مو څنګه تیریږي. اشترالزوند هم ښه ځای دی، مشهور دی، دلته به هم یوه ورځ باید وګرځو. اوس دا ټرین چې دی روان دی روګن جزیرې ته. د
چینونه هم ډېر نوي دي ښکلي دي دغه کمپنۍ بیخي بله ده په جرمني کې یو څه وخت کې کار کوي ټیک په نوم چینونه پاکه رستوران ته ځای هم لري د آرام لپاره پاک او نوي او ښکلي هم دي نو اوس نیم ساعت بیا پاتې ده چې ورسېږو انشاءالله کیسې کوو هلته راورسېدو د روګن بانوف ته یا سټیشن ته مرکزي سټیشن ته نو د دې ځای نه بیا نورو ساحو ته بسونه هم ځي هغه غرني ټرینونه هم دي هغه به هم بیا وګورو او د یوه بس خو ډېر بیروبار دی ښه نو راورسېدو دلته په روګن کې یوه سیمه ده زاسنیټس ورته وي د دې ځای ساحلونه هم مشهور دي نو لاندې به د اوبو خواته ورشو راځئ چې ویې ګورو نږدې نه یې ننداره وکړو بیا د دې ځای نه هغه زه چې کوم ځای کې باید پاتې شم د شپې تقریبا 1 ساعت لار ده هغلته هم ډېر جالب ځای دی د شپې تېرولو لپاره یو بل ډول هوټل دی چې در باندې ووینم ممکن حیران شئ په لیدلو یې نو اوس به دا ځایونه وګورو دغه دي دلته دغه د لیدلو وړ سیمې دي دې خواته د ساحل دی د جزیره دغه طرفونه یې لوړه دي او بیا لاندې سمندر دی نن هوا هم ډېره ګرمه نه ده 28 درجې یا 26 درجې هوا ده نو ممکن ډېر خلک نه وي راغلي د لمبو دپاره ځکه عموما په ډېرو یخو ورځو خلک راځي په دې ځای نه کښتۍ هم ځي ممکن نورو هېوادونو ته به ځي لکه فنلنډ سویډن ډنمارک او دغه ځایونو ته لاندې دا د کښتیو بندر دی ډېر خلک فکر کوم هغو ته راځي نور داسې خاص څه نشته د لامبلو ساحلونه یې ممکن دغه چپې خواته دې خواته لاندې وي دې ځای کې خو ټولې کښتۍ دي خپله دا پل جالب جوړ دی ګورئ د هغه ځای نه راکښته شوی دی او کیبلي پل دی پیاده روۍ دپاره د دې ځای نه دا پل ښه ښکاري لیدلی شئ او دې خواته نو بیا سمندر دی دا زړه ویلا وګوره بیروبار نشته دلته ډېر خلک چې اوسي هغه فقط د اوړي په ګرم موسم کې میلو ته راځي او اصلي په
سترو ښارو کې هم کورونه لري. نو دا چې خلک نشته ډېر، یو علت یې همدغه دی. بل علت چې بیروبار نشته هغه دا دی چې دا د دغې ساحلي سیمو مین یا اصلي سیزن یا وخت نه دی. هغه ګرمې میاشتې وي، جولای او اګست، یا جون جولای اګست. سپتمبر کې بیا خلک کمیږي ورو ورو، اکتوبر کې ممکن تر دې هم کم وي. نو ډېر ځینې دوکانونه تړلي هم دي، وختي بسته شوي. دا نو روګن دی، ساحلي ځنګلونه دي. دلته ما ولږ پکې وګرځم، ارامي ده پکې، غږ مږ نشته غیر د کوم مرغه او نورو الوتونکو غږونه که واورېدل شي. هوا هم ډېره ښکلې ده، ارامي هم ده. نو په داسې طبیعت کې ګرځېدل ضروری دی او د انسان د رواني پیاوړتیا لپاره ډېر مهم دی او ښه دي. نو څومره کولی شئ په غرونو او ځنګلونو کې وګرځئ، ولامبئ او د دغه طبیعت نه خوند واخلئ. متاسفانه موږ په افغانستان کې په طبیعت کې له ګرځېدو سره ډېر بلد نه وو. هلته د بېلګې په ډول غرونه، ښکلي غرونه لرو، یو ګرځېدو ځایونه، خو دا ګرځېدل هم نه وو. خو هم دا یو ستر مشکل اصلي چې دی بنسټیز هماغه دی. خو بیا هم دلته هم اروپا ته چې راغلي دي څوک افغانان، موږ تاسو وطنداران ډېر کم د ګرځېدو یا طبیعت سره علاقه ښیي. نو دا علت دی چې زه هم ډېر وخت تنها تنها ګرځم. خو بیا هم که کولی مو شوی د جرمني کې شاوخوا کې ټول اروپا کې ډېر ښکلي ځایونه شته د لیدلو. د طبیعي منظرې ډېرې ښایسته دي او ښکلي دي او ټولې په لیدلو په کتلو ارزي. دغه
ښي لاس ته د ما بیا سمندر دی، نو هغې غاړې ته به بیا ولاړ شو. د لمر چې لویږي هغه وخت کې به دا ساحه بیا د سمندر غاړه خوندوره وي. هغه وړاندې چې لیر وتلې ده که ښکاري درته، هغه یې بهر خواته تللی او سمندر دی هغې خواته. دلته په شاوخوا کې بیا نور کمپینګونه دي یا دغسې کوټې دي چې خلک یې کرا کوي او شپې ورځې پکې تېروي. دا لرګینې کوټې دي دې خواته هغې خواته زیات. نو بیا هغه خلک چې رخصتۍ لري یا عموما ډېر زاړه خلک تقاعد شوي، هغه بیا ډېر وختونه دلته تېروي، کرا کوي یې 20 شپږ میاشتې ممکن ډېر یا کم. خو که څوک وغواړي لږ وخت دپاره هم کرا کولی شي. ډېر وخت د یوې اونۍ د بوک کولو غوښتنه کوي په داسې ځایو کې. لږ تر لږه یوه اونۍ وخت دپاره باید سړی بوک کړي. خو په راتګ ارځي دا بیا ښه وي. دلته اشپزخانه او تشنابونه هر څه لري لکه هغه نور کمپینګونو غوندې. نو سړی ښه آرام وخت پکې تېرولی شي. نو د دغې ساحل اوبه په پاکتوب باندې ډېرې مشهورې دي، پاکې دي، ډېرې ښکلې دي. اوس به د نږدې نه هم ووینئ. ډېر خلک خو نشته او بیا هم یو دانمونه لامبي. اوبه خو وینئ چې څومره پاکې دي. دې خواته نو د بالتیک بحیره ده، ښي لاس خواته پسې تللې، داسې د فنلنډ خواته، فنلنډ او پولنډ او سویډن ترمنځ پرته د جرمني یوه برخه پکې لري، او چپ لاس ته بیا د اتلانتیک سمندر دی وړاندې پسې تللی. زه خو چې اوبه ووینم بیا مې طاقت نه ورته کېږي چې ور ونه لامبم. نو تاسو په اجازه زه به ور ځان لوند کړم دلته چې دا ګرمي ووځي، بیا به کې سکون لري. راځئ چې د اوبو منځ در وښایم چې څه رقم دي. دلته تیږو رنګ ته متوجه شئ او د اوبو شفافوالي ته. دغسې اوبه دي. یو مشکل چې زه اوس پکې وینم هغه دا دی چې سړی ډېر لرې نشي پکې تلای، ځکه دغه تیږې پښې خوږوي. باید چپلکې چې پښې وي سړي، ریګ نشته، دغه تیږې دي، داسې ګاټې دي. نو تر یو ځایه ریګ دی، بیا پسې ګاټ شروع کېږي، خو اوبه کمې دي، زیاتېږي نه زر زیاتېدی، بیا پکې لامبل اسانه وي، لمبېدل.
پاکوالی د اوبو روڼوالی بیخي لاجواب دی. نو ښه لمرینه ورځ هم ده او داسې ورځې په دې ځای کې کمې پیدا کېږي. آخر ورځې دي د اوړي او د لمرونو، بیا به ممکن ژمی راځي، منی. نه پوهېږم چې اوس خو هغه هم بدل شوی دی اقلیم، څه رقم به وي ژمی. کامره کېږدمه. دلته بیا د ساحل نه دغه زینې داسې راختلي دي او همداسې پورته به په دې کې ځې، برسېره بیا هغه برسېره بیا د ما د اوسېدو ځای دی. به درشي ورشم، باید سر ورښکاره کړم، د کالي مالي به هلته کېږدم، بیا به په ارامه روز ډېرې زینې دي. دا ساحه ډېره لوړه ده د بیچ نه. برسېره وخېژم درته وبښایم، خو ممکن ویډیو کې لوړوالی صحیح درک نشي. دا ځای دی، دا سمندر دی او داسې زینې پر تقریبا 100 مترو کې کوزې شوي دي. دې خواته نو بیا ځنګل او وړاندې بیا یو ښارګوټی وړ کلی غوندې ځایونه دي. جزیره نو دلته باد هم دی، غږ به صحیح راځي که نه. دغسې پټي لري، بس چې نه وارول غواړي نه اوبه ورکول غواړي او نه نور جنجال لري. فقط تخم پکې وشني او واړوي او یو پټی بسته فصل دی. نو بس دې خلکو داسې مزې کړي دي دلته. هغه واړه واړه تفریحي کورونه هم بیخي ډېر دي د ساحل په غاړه دلته.